لاندې مثلث 15 واحد مربع مساحت لري. تاسو یې نامعلومه ځوله معلومه کړئ. نو دلته موږ ته یو مثلث راکړی دی. دلته دغه ځوله یې راکړې څومره ده؟ 11 واحده. دا فاصله چې د دې ځای نه دې ځای پورې دا 10 واحده ده. دې ته موږ ارتفاع هم ویلی شو ځکه دې راس نه دا په دې ځوله باندې عمود دی. دا که چیرې دغه مثلث ته موږ دوران ورکړو، بلکې زه داسې کومه چې دې ته به یو دوران ورکړم تر څو تاسو ته روښانه شي. نو دلته موږ همدا مثلث راواخیسته، دلته یې ځای پر ځای کومه او بیا به دې ځای کې ورته دوران ورکمه. دا مثلث به داسې دوران شي. نو دا اوس مونږه دې شکل ته دوران ورکړه. دا اوس مونږ ویلی شو چې دغه نامعلومه ځوله دې مثلث کې څه شی دی؟ دا پکې قاعده ده او دا ارتفاع ده. اوس راځو مونږ د دې دواړو قاعدې او ارتفاع اړیکه د مساحت سره لیکو. نو مونږ پوهیږو چې ا مساحت دی دا مساوي کیږي له څه شي سره؟ 1/2 ضرب بی قاعده او ضرب اچ د دې ارتفاع سره. نو دلته اوس موږ ته د مساحت قیمت تیار راکړل شوی دی. نو دې له مخې موږ لیکلی شو چې 15 مساوي کیږي 1/2 ضرب څه شی؟ ضرب دغه متحول یا نامعلوم اکس دی چې کوم دلته د بی په ځای موږ ولیکلو، او ضرب اچ په ځای موږ دا ځینې قیمت څه ولیکو؟ دې قیمت دی 10. دلته موږ ته 11 هم راکړی، خدای صرف دې دپاره راکړی چې زموږ پام ورسره بل خوا لاړ شي. دې سره زموږ کار نشته، موږ دغه 10 لیکو ضرب 10. نو اوس موږ کولی شو چې دا داسې هم ولیکو چې دغه 1/2 ضرب 10 دا مساوي کیږي له څو سره؟ دا مساوي کیږي له 5 سره. نو لیکو چې 15 مساوي کیږي دا چې دې سره ضرب شي دا مساوي کیږي 15 او ضرب اکس. نو اوس دې ځای نه موږ لیکلی شو چې دا بدل ته راشو، داسې لیکو چې 15 مساوي کیږي 15 ضرب څه شی؟ ضرب اکس. نو اوس به د اکس قیمت څو وي؟ دې دپاره څو طریقې لرو. یو طریقه دا چې موږ ووایو چې کوم عدد دی چې ضرب 15 شي 15 کیږي. نو موږ راځو ګورو 10 په 15 کې 50 کیږي. 15 نور سره په کار دی چې 15 سره برابر شي. نو 15 په 15 کې 15 نو دا شو 15. او یا داسې هم ویلی شو چې دواړه خواوې موږ په څو باندې ویشو؟ په 15 باندې. په 15 چې دا ویشو دا 15 15 سره ختم شو، اکس مساوي شو. دا طرف به هم په 15 ویشو ځکه چې مساوات دواړه خواوې باید په 15 ویشل شي. نو 15 چې په 15 ویشو دا مساوي کیږي له 15 سره. نو د اکس قیمت څو شو؟ 15 شو. او دا موږ دلته امتحان اول هم شو، دلته 15 لیکو. 15 چې بیرته په لسو کې ضرب شي او بیرته تقسیم 2 شي، بیرته ځواب راکوي 15. نو مساحت ټول څو شو؟ 15 واحد مربع. نو معنا ده چې د اکس قیمت څو شو؟ د اکس قیمت شو 15 واحده.